أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزت مندو مشرانو عزیزانو، دا نن ډېره زیات د خوش نصیبۍ موقع ده او د ډېر زیات د محفل د برکتونو والا د عظمتونو والا محفل دی. الله رب العزت دی هغه ټولو رونو ته پوره جزا ورکړي، پوره بدله ورکړي چا چې اول نه واخله اخره پورې پوره تراویح وکړي، پوره تراویح کې قرآن مجید واورېدو. الله رب العزت د دو دی دا اورېدل خپل په دربار کې قبول و منظور کړي. اور بعض رونا اور اکثر رونا زمونږ داسې دي چې هغو خو دې نه مخکې دلته حاضر نه وو، لیکن نن د ختم قرآن په موقع کې هغو دلته حاضر شي دي. زه د الله رب العزت نه دا امید لرم څنګه چې د نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد پاک دی: من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة. چا چې د جماعت سره یو رکعت ورسو هغه د جماعت پوره ثواب حاصل کو. یو انسان داسې دی چې هغه جماعت امامتی سره یو رکعت ورسو، حدیث کې راځي چې هغه ته پوره ثواب میلاو شو. دغه زه د الله رب العزت نه دا امید لرم، زه د الله رب العزت نه دا قطعي یقینا امید لرم چې نن چې زما دا کم رونه مشران کشران حاضر شوي دي، مخکې نو دی حاضر شوي، الله رب العزت به دوله د هما پوره قرآن حجر ورکوي، پوره قرآن چې کوم دی بدله به ورکوي. دا قرآن مجید لوی عظیم الشان کتاب دی. دا قرآن مجید دی الله رب العزت کلام دی. هو کلام الله تعالی المنزل على رسول علیه الصلاة والسلام. دا دی الله رب العزت کلام دی، دی الله رب العزت برای راست الفاظ دی او دی رسول علیه الصلاة والسلام باندې الله رب العزت نازل کړ دی. اور کله الله رب العزت نازل کړ دی، الله رب العزت قرآن مجید کی وی: انا انزلناه فی لیلة القدر. مونږه دا قرآن مجید په لیلة القدر په شپه کې نازل کړ دی. لوح محفوظ نه الله رب العزت اسمانی دنیا ته الله رب العزت په یو ځل باندې دا په لیلة القدر په شپه کې الله رب العزت دا نازل کړ دی. اور بیا التنا الله رب العزت بقدر ضرورت نبی علیہ الصلاة والسلام باندې 30 کالو کې الله رب العزت دا را لګلې. الله رب العزت دا دستوري قانون مونږه تاسو لپاره ګرځولې. اور دا چا نازل کړ دی؟ دا چا را لګلې؟ الله رب العزت را لګلې. د چا په ذریعه را لګلې؟ د جبرائیل علیه الصلاة والسلام په ذریعه را لګلې. د جبرائیل علیه الصلاة والسلام چې دا قرآن سره د هغو واسطه راغله، الله رب العزت هغه جبرائیل علیه الصلاة والسلام ټولو فرشتو کې غوره وګرځوله، پوره فرشتو باندې هغو له فوقیت ورکو. اور چا باندې چې الله رب العزت دا کلام الله نازل کو، هغه له الله رب العزت تمام انسانیت کې تمام انبیاء علیهم الصلاة والسلام باندې هغو له فوقیت درجه الله رب العزت حاصل کړه. اور په کوم شعر باندې کم وتر باندې چې الله رب العزت دا قرآن پاک نازل کړ دی، کم شعر کې چې دا نازل شوی دی، هغه شعر له الله رب العزت، هغه وطن له الله رب العزت په پورا شعرونو باندې پورا وطنونو باندې الله رب العزت فوقیت افضلیت ورکړ دی. عزیزانو محترمو، نن هم چا چې الله رب العزت د کلام ته غاړه کې خدله، الله رب العزت د کلام ته خپل سینه حاضر کړه، الله رب العزت باغله هما پورا انسانانو باندې الله فوقیت حاصل کی. نبی علیہ الصلاة والسلام ارشاد مبارک دے، نبی علیہ الصلاة والسلام ارشاد مبارک دے: ومن قرأ القرآن فاستحضره واحل حلاله وحرم حرامه. چا چې دی الله رب العزت کلام ولستو اور بیا دا زبانی یاد کو، اور دیکھے چې کوم الله رب العزت دته قوانین را لګلیو، کم چې دته حلال ګرځولی هغه د حلالو ګرځول، کوم نه چې دی الله رب العزت منع کړو دی هغه نه منع شو. الله رب العزت بعدل انسان لا جنت ته داخل کی، ادخله الله الجنت. الله رب العزت بعدل انسان لا جنت ته داخل کی. اور ددبو کور والو کی، ددبو خاندان کی لس هغه کسان
چې کوم باندې الله رب العزت طرف نه جهنم واجب شي دغه په حق کې د الله رب العزت شفاعت ګرځي. حافظ قرآن لا الله رب العزت دومره لوی مقام ورکړ دی، دومره لوی عزت ورکړ دی چې پورا په انسانانو کې الله رب العزت دوله دا درجه ورکړه. تاسو مونږه ګورو چې پورا جماعت والا پورا ډک جماعت ولاړي او یو حافظ راځي مخکې کېږي نو ټول ورپسې شاته نه ولاړي. دا د دنیا کې مونږه تاسو ته ښکارو چې مونږ د پسې ولاړیو آخرت کې به هما مونږه دغه علماو پسې دغه قاریانو پسې د دو به مونږه هلته هما محتاجېږو. عزیزانو محترمو نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی چې د قیامت پر ورځ درې شیزونه به داسې دي هغه د عرش په لاندې وي، هغه د عرش د ستوري لاندې وي درې کسان. هغه درې کسان کوم دي؟ هغه یو قرآن مجید دی، یحاج العباد له ظهر و بطن، چې دی به د بندو په حق کې جګړه کوي، بندو په حق کې به خبره کوي. چا چې د لحاظ ساتلی د هغه په حق کې شفاعت کوي، چا چې د لحاظ نه دی ساتلی د منې عمل نه دی کړی دا یې لوستلی نه دی هغو په حق کې به دی هما خبره کوي. وی القرآن حجت لک او علیک، قرآن بلا تاسو باندې حجتي یا به تاسو لپاره حجتي، خو تاسو دی ولستو تاسو د منې عمل وکړو دی به تاسو لپاره حجت ګرځي، خو تاسو دی ونه لستو تاسو د منې عمل ونه کو د قوانین ونه منل. عزیزانو محترمو بیا والته دی زمونږه خلاف आवाज اوچتای. اور څوک چې د کلام الله شریف یو حرف ولولي، ومن قرأ حرفا من کتاب الله تعالی فله بكل حرف حسنه، چا چې د الله رب العزت کلام یو حرف ولستو الله رب العزت دله به د دې بدله کې یو نیکي ورکوي. اور د الله رب العزت قانون دا دی چې چا چې زما دربار ته یو نیکي راړله من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، چا یو نیکی راړله هغه ته به د 10 نیکیانو بدلې عمره ثواب میلاویږي. عزیزانو محترمو دا د لوستلو ثواب دی، لوستلو باندې الله رب العزت موږ له تاسو له دومره ثواب راکوي. اور څوک چې بیا په دې باندې عمل وکړي هغه ته به الله رب العزت څومره ثواب ورکوي. من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامه، چا چې د الله رب العزت کلام ولستو په ناظره باندې ولستو دی هغه مور پلار ته به الله رب العزت قیامت پر ورځ باندې داسې تاج ورکوي چې د هغې روشني د نور نه به تیز وي. او نبی علیه الصلاة والسلام وایي وفما ظنکم بالذي عمل بهذا، اور د هغه انسان په باره کې ستاسو څه ګمان دی؟ د هغه انسان په باره کې ستاسو بیا څه خیال دی؟ کوم چې د منې عمل وکړي هغه له به الله رب العزت څومره درجات ورکړي. اور حافظ قرآن ته به الله رب العزت قیامت پر ورځ وایي اقرأ ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، قرآن مجید لولا اور جنت په درجو باندې خیجا استا مقام هغه دی فإن منزلک عند آخر آیة، د قرآن مجید چې کوم آخري آیات راغی هغه به ستا مقامي، هغه به ستا درجه. عزیزانو محترمو ډېر د عظیم الشان محفل دی، ډېر له عظمت والا برکتونو والا شپه ده، د برکتونو والا مهنه ده میاشت ده. کومې میاشتې کې چې الله رب العزت دا کلام را لېږلی هغه میاشتو له الله رب العزت په 12 میاشتو کې فوقیت افضلیت ورکړ دی. بیا په کوم شپې کې چې را لېږلی هغه شپې له الله رب العزت د 1000 میاشتو نه زیات غوره وته الله رب العزت ویلي لیلة القدر خیر من 1000 شهر، چې لیلة القدر شپه چې کوم ده دا د 1000 میاشتو نه زیاته بهتره ده. نبی علیه السلام د بني اسرائیلو یو مجاهد ذکر وکړو چې هغه داسې مجاهد و چې هغه 1000 میاشتې دی الله رب العزت په لارې کې جهاد کړو، هغه 1000 میاشتې الله په لارې کې جهاد کړو، یو ورځ نه هغه نه وکړي. نبی علیه السلام چې صحابه کرامو په مخه دا ذکر وکړو، صحابه کرامو ته تعجب و چې زمون خو 1000 میاشتې عمر هم نه دی او د هغې کې بیا مخکې بلوغت زمانه کا، هغې کې بیا شپې لاړې شي، هغې کې بیا دا سړي نه عزیز وخت لاړ شي مونږ خو هغې ته نشو رسېدی. نبی علیه السلام باندې الله رب العزت طرف نه دا حکم راغی، نبی علیه السلام باندې الله رب العزت طرف نه دا آیات راغی، دا صورت راغی انا انزلناه فی لیلة القدر. دا دومره خو د دو خو هغومره عمرونه نشته، لیکن یو شپه الله رب العزت دې امت له داسې ورکړ ده چې هغې شپې کې د عبادت وکړي د هغه 1000 میاشتو عمره زیات 1000 میاشتو نه غوره ثواب دې حاصلولی شي. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، دا د 1000 میاشتو نه زیاته دا شپه بهتره ده، دا د 1000 میاشتو نه زیاته افضله ده. عزیزانو محترمو چې کوم انسان چې د قرآن مجید باندې عمل نه کوي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما، څوک چې قرآن مجید نه شا اړي، قرآن مجید ته شا کوي، قرآن مجید ته
اورینا یا قرآن مجید باندې عمل نه کوي دنیا کې هم الله رب العزت دله سزا ورکوي اور آخرت کې هم الله رب العزت دله بیا سزا ورکوي دنیا کې د سزا سنه دی به تنګي د د معیشت به تنګي د د زندگی به تنګي د په هر پریشانیانو کې به اخته فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قیامت پر ورځ به الله رب العزت ړوند پاسې ړوند د د سترګې به بیا کار نه کوي د ته به ښکاري نه دی به الله رب العزت ته عرض کوي ای زما ربه دنیا کې خو زه داسې وم ما ته ښکارېدلو تاسو مالا د سترګو نعمت را کړو نن ما سره د سترګو نعمت نشته اله العالمین د دې څه وجه ده الله رب العزت نه به تپوس کوي الله رب العزت به ورته وایي چې تا ته زما آیاتونه راغلیو تا ته زما احکامات راغلیو تا ته زما کلام پاک راغلیو ته هغې باندې عمل نو کړی ته هغه ير کړو کذلک اليوم تنسا نن به هم ته دغه شانې تومه ير کړلی شلی هلته هغه تا ير کړیو نن به ته دلته هغه شانې ير کړلی شلی عزیزانو محترمو دا نور ملمانه راغلي دو بس تاسو مخکې نوره تفصیلي خبره کې الله رب العزت موږ له تاسو له دې باندې عمل کوو